تور غلاب د کعبې حسن یو په دوه که تور غلاب د کعبې حسن یو په دوه که د یار په زنه خال دی سمو خیال دی د اشنا د خولې خبرې دي خوږې دي د اشنا د خولې خبرې دي خوږې دي که اذان خوږ د بلال دی سمو خیال دی کور یوې دغه د ښار خلک بدلیږي کور یوې دغه د ښار خلک بدلیږي عباد ښه دی کلیوال دی سمو خیال دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم تاسو خپرونه اورئ مایار. د مایار خپرونې دغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه مخامخ کول کوم چې په مایار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې را سره نن ډېر ګران او تکړه شاعر عباد الله عباد صاحب موجود دی. په نننۍ خپرونه کې به د دوی په ژوند باندې خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. ډېر محترم عباد الله عباد صاحب په معیار خپرونه کې درته ستړي مشي وایم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی دی، مهربانه ذات دی. درد صاحب ستاسو ډېره مننه کوم چې د خپل قیمتي وخت نه مو موږ دپاره وخت راوویستو او راغلی او د پښتو ادب دا خدمت کوئ، نو دا ډېر لوی کار دی او ستاسو بیا مننه کوم. خوشحاله شئ. عباد صاحب زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو موږ دپاره دغه ټایم وویسته. ګرانه په لنډو ټکو کې مو د معیار کتونکو سره خپل ځان معرفي که ډېر خوند به وکړي. بالکل درد صاحب، بس زما عباد الله عباد نوم دی او سردریاب دولتپورې سره تعلق لرم او بس هغه زما لنډه پیژنګلي ده. عباد صاحب زیاتره ملګري دا غواړي چې د شاعر ملګري نه تپوسونه پوښتنې مه کوه، د هغوی په خبرو باندې به عمل وکړم. ګرانه خواږه شعرونه د معیار کتونکو ته ډالۍ کوي. بالکل شعرونه به م ویو. د غزل نه مخکې به یو دوه شعر ووایم چې دواړه سترګې اوښکې اوښکې به لیموړی دواړه سترګې اوښکې اوښکې به لیموړی د زخمي زخمي ځیګر له ملاس موړی دواړه سترګې اوښکې اوښکې به لیموړی د زخمي زخمي ځیګر له ملاس موړی. ستاسو چم کې مونږ نه دا پوښتنه کیږي ستاسو چم کې مونږ نه دا پوښتنه کیږي د دې بند دروازې نه تاسو څه وړئ. ډېر ښه دی عباد صاحب، ډېره مننه. ستاسو چم کې مونږ نه دا پوښتنه کیږي د دې بند دروازې نه تاسو څه وړئ چې مرغو درته کور پرېښودله ویرې چې مرغو درته کور پرېښودله ویرې پسې ولې صحراګانو ته لیندو وړئ. ډېره مننه جی مننه. چې مرغو درته کور پرېښودله ویرې پسې ولې صحراګانو ته لیندو وړئ. یو ترخي غزل د در صاحب چې ما د تصویر ته په جړا وجلې ځان هم دی ما د تصویر ته په جړا وجلې ځان هم دی د جمي شپه ده او نری نری باران هم دی. د خدای په شو فیصلو کې سړی سو وایي د خدای په شو فیصلو کې سړی سو وایي ګنې د زړه کور مې قسم دی پسې وران هم دی. ډېر ښه شعر دی. واه ډېره مننه. د خدای په شو فیصلو کې سړی سو وایي ګنې د زړه کور مې قسم دی پسې وران هم دی. پروردګار څومره صابر دی ورته صبر کوي پروردګار څومره صابر دی ورته صبر کوي په یو واده کې ډمامې دي او اذان هم دی. ډېره مننه. پروردګار څومره صابر دی ورته صبر کوي په یو واده کې ډمامې دي او اذان هم دی. او شعر دی پکې چې مای نفرت له هم نامه د محبت ورکړی مای نفرت له هم نامه د محبت ورکړی هر څوک ژوند ور سره ګران دی په ما ګران هم دی. ډېر ښه دی. ډېره مننه. او مقصد چې چاته یې عباد فقط حسن پرست خو نه دی چاته یې عباد فقط حسن پرست خو نه دی د خپل ولس د سړي کو ساندو ترجمان هم دی. ډېر ښه دی. ډېره مننه در صاحب، ډېره مننه. ګرانه یو غزل نیم را سره بل شریک کوي چې خوندونه ترې واخلو. بالکل یو بل غزل د درد صاحب روجه هم را روانه ده او داسې روجې پاک له یو داسې څه شعرونه دي چې د کاڼي غر کې مړه لار څوک په روژه کې کوي
د کاڼي غر کې مړه لار څوک په روژه کې کوي خو مجبوري د ګنې کار څوک په روژه کې کوي د کاڼي غر کې مړه لار څوک په روژه کې کوي خو مجبوري د ګنې کار څوک په روژه کې کوي او راځه بچیا خدای مشته دی له نهرې نه مرو راځه بچیا خدای مشته دی له نهرې نه مرو د خښتې کار بچیه زار څوک په روژه کې کوي راځه بچیه خدای مشته دی له نهرې نه مرو د خښتې کار بچیه زار څوک په روژه کې کوي او لکه زما غوندې د ډېرو د روژه شکي کړه لکه زما غوندې د ډېرو د روژه شکي کړه د خدای ظالمې نو سینګار څوک په روژه کې کوي لکه زما غوندې د ډېرو د روژه شکي کړه د خدای ظالمې نو سینګار څوک په روژه کې کوي او زړه راته وی هغه سړی د چینار لاندې ناست دی زړه راته وی هغه سړی د چینار لاندې ناست دی عقل مې وی راته خمار څوک په روژه کې کوي زړه راته وی هغه سړی د چینار لاندې ناست دی عقل مې وی راته خمار څوک په روژه کې کوي او دا را روان اختر به ستا په مین څنګ تېرېږي دا را روان اختر به ستا په مین څنګ تېرېږي کاپر لالي نو انکار څوک په روژه کې کوي د را روان اختر به ستا په مین څنګ تېرېږي کاپر لالي نو انکار څوک په روژه کې کوي او لفظ د انکار سره مې تن د نور هم سیوا شوه لفظ د انکار سره مې تن د نور هم سیوا شوه په تن د غري زړه ګزار څوک په روژه کې کوي ډېره مننه لفظ د انکار سره مې تن د نور هم سیوا شوه په تن د غري زړه ګزار څوک په روژه کې کوي او پاړجنې شونډې غریو نیولې راغله وی ویل پاړجنې شونډې غریو نیولې راغله وی ویل عباد مړه شوم ازار څوک په روژه کې کوي د کاڼي غر کې مړه لار څوک په روژه کې کوي خو مجبوري د ګنې کار څوک په روژه کې کوي ډیر ښکلی عباد صاحب له بده مرغه د معیار خپرونه ډیر مختصر ساعتونه وي عباد صاحب ستاسو ډیره مننه کوم چې ما سره مو دغه خپل قیمتي وخت شریک کړ ستاسو ډیره مننه بیا ستاسو مننه چې درس صاحب تاسو دومره ښه کوئ دا کار کوئ زیار کوئ دا ډیر لوی کار دی او الله مو خوشحاله لره او تل راته ژوندي اوسئ او ستاسو ډیره مننه کوم ستاسو ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو عباد الله عباد صاحب مو راسره په خپرونه کې واورېده ان شاء الله ډیر زر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو تر دې دم ورکې کوربه داود شاه درد له اجازت چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره آباد لره په لوی الله مو سپارم د الله په امان